د هرات ښاف د اوسپنې کرښې د څلورمې برخې د لومړي پړاو لپاره د ځمکې د استملاک پروسې بشپړېدل. په دې پروګرام کې د دې لارې د ځمکو د استملاک له امله اغېزمن شویو 115 کسانو ته 141 میلیون افغانۍ ورکړل شوي دي. ما از دولت خیلی خوشحال هستیم که به خاطر که چیز ما بداد هزینه ما بداد ما برای محل پایین‌تر اونجا به خود خونه درست کردیم. زموږ کې هم اچاره کړی موږ ځو بل ځای ځکه یو سرای یو دغه جوړوو هلته بس دغه دې خونې هم دغه دې تې وینې ځینې شوپه کومه. د مسؤلانو په وینا د اسنادو له مخې د سړک له امله د رامنځته شوي زیانونو ته په عادلانه او شفاف ډول تاوان ورکړل شوی دی چې په غوریان او زندجان ولسوالۍ کې 10 سیمې پکې شاملې دي. تقریبا 140 میلیون افغانۍ ورکړل شوي دي د خلکو حق همدومره کېدلو او د دې حقداره 128 کسانو هغوی ټول سره تشبیه د حساب شوې ده او استملاکي پیسې ورکړل شوي دي. مزید چې کوم مځکه که د خط اهن لپاره وي که د بل داسې امن منفعه کار لپاره وي چې کوم استملاک کېږي د امارت اسلامي پالیسي دا ده چې هغوی خلکو ته په خپل وخت باندې پیسې ورکړل شي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان او پانګوال د اقتصادي او سوداګریزو چارو په برخه کې د اوسپنې کرښې رول مهم ګڼي او د دې پروسې په چټکولو او د داسې پروژو د کیفیت سره سم تطبیق ټینګار کوي. تمام کشورهای همسایه ما اینا خط آهن دارن و در مرزهای افغانستان خطهای از اینا قطع شده. امروز با تامین امنیتی که الحمدلله در افغانستان صورت گرفته زمینی تمدید خطهای آهن 4 طرف افغانستان ای زمینال مساعد شده. افغانستان به په لومړي ځل د دې شاید وي چې د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره به وصل شي. موږ به له دې لارې نه وکولی شو چې ترکیې ته پاکستان ته او دا رقم د خلیج هیوادونو سمندر لارې ته افغانان تجاران په ډېر اسانۍ باندې لاره پیدا کړي. خو د پروژې قراردادي مسؤلانو د هرات ښاف ریل پټلۍ د څلورمې برخې په لومړي پړاو کې د شاوخوا 80% پرمختګ خبره کړې او زیاته یې کړې چې د پلچکونو د استملاک سیمو لپاره زیربنا او د ریل پټلۍ ایښودلو کار روان دی. فعلا کار ما جریان داره دیگه. قسمت پلچکا به صورت کل کارنا پیشرفت خوبی داره و قسمت پرکاری هم کاملا کارنا خوبه به جریان هست. کارنا به صورت کامل پیشرفت. د یادونه وړ ده چې دا پړاو چې 43 کیلومتر اوږدوالی لري د غوریان ولسوالۍ د روزنک سیمې څخه د زندجان ولسوالۍ تر رباط پوریان پورې غځېدلی دی. ویل کېږي چې د جوړولو لګښت یې 450 میلیونه ډالر دی او په راتلونکو څو میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.